جوړ په خیر په دې هیله چې روغ رمټ وي، ژوند په خیر وي، د ژوند چارې په خیر وي. زموږ په سهار ښکلی شین سهار دی، هغه د غالب صاحب فیصله د باد نسیم سهار دی. تاسو کار چیرې یاست، که مو ورځ وي ورځ مو نیکمرغه، که ماښام وي ښکلی ماښام ولرئ، او که مو شپه وي ګلالۍ شپه ولرئ. زه په دې باور یم چې د هرې ډلې هر شخص هرې خبرې ځواب ورکول مناسب کار نه دی او نه په ارزي. خو کله چې پر ملي بنسټونو ملي ارزښتونو بریدونه وسي، نو بیا یې په وړاندې درېدل د هر افغان وجداني او ملي مسؤلیت دی. په تېرو 48 ساعتونو کې د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم باندې چې کوم بریدونه پیل سوي، لازمه ده چې په وړاندې سړی ودرېږي دغه بریدونو په وړاندې. او دا بریدونه 48 ساعته وړاندې نه دي پیل سوي، دا د بندیزونو خبرې خو پخوا پیل سوي وي. دا بریدونه د نن څخه 13 کاله وړاندې پیل سوي. دا بریدونه هغه مهال پیل سوي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ د یوې ځانګړې ادارې په توګه پیژندل کېدی، د افغانستان د اولمپیک د کمیټې څخه وتی، چې په وړاندې لومړی د اخبار په نامه یو شخص چې د شمالي ټلوالې خورا مخکښ رهبرانو څخه بلل کېږي، هغه ودرېدی او بیا دا لړۍ وغځېدله. دغه مهال د ملي امنیت رئیس املا خان صالح په ګډون ډاکټر صاحب عبدالله او قانوني او بسم الله خان څوک چې دوی په دولت کې و ټولې په وړاندې ودرېدل. خو د کرزي صاحب کور وداني دلته خو بیخي ډېر کور ودان وي چې خپل ټول توان د افغانستان د کرکټ ټیم سره ودرېدی. دا یې ځانګړې اداره کړه کرکټ بورډ، ځانګړې بودیجه یې ورته وګمارله، ورته جوړه یې کړله، ورته منظوره یې کړله او نن یې موږ ثمره وینو. نو د دې په وړاندې د کرکټ په وړاندې درېدل له پخوا پیل سوي دي. خو اوس شدت ولې ومومئ؟ اصلي لامل ته یې راځم. ګورئ، په ټوله نړۍ کې فلمي ستوري او د لوبو ستوري او لوبغاړي دا د یوه ملت د یوه تمدن د یوه هېواد تر بل هر چا بهترین استازیتوب کوي، تر بل هر چا. کله چې دا ټکنالوژي نه وه، کله چې نړۍ دومره نه وه کوچنۍ سوې، هندوستان په نړۍ کې د هندوستان د فلم انډسټري د لارې پیژندل کېدی، د هندوستان د کرکټ ټیم د لارې پیژندل کېدی. موږ د څه موده وړاندې په سعودي عربستان کې ولیدله چې د رونالډو سره د عربستان مغروره متکبر چارواکي سلفیانې اخلي. که چیرې د رونالډو په څېر لوبغاړي نه وای، نو ممکن د رونالډو هېواد څوک هم نه پیژني. همدا لوبغاړي دي چې په لوړه کچه د یوه ملت استازیتوب کوي. د افغانستان کرکټ ټیم او ځینې ځانګړي لوبغاړي یې ټولې زموږ د سرستوري دي. هغه په تېرو 2 کلونو کې هغوی دومره پرمختګ وکړی د نړیوالو لیګونو د لارې چې د نړۍ تر ټولو په ګران بیه واده کې د افغانستان لوبغاړی دعوت کېږي. راشد خان زموږ ویاړ، زموږ یار، زموږ ملګری. هغه هلته یوازې نه کښېني چې 2 سموسې هندۍ سموسې وخوري، هغه د نړۍ د مهمو خلکو سره هلته ویني، که هغه د فلم انډسټري خلک وي، که هغه د سیاست د برخې خلک وي د هر هېواد، که هغه د نړۍ تر ټولو شتمن خلک وي، که هغه د بېلابېلو انډسټرۍ خلک وي. او هغو ته د افغانستان یو ډېر ښکلی او مثبت انځور وړاندې کوي چې په هغه کې ځانګړی انځور د پښتنو وړاندې کېږي. هغه که هر لیګ وي، یا په استرالیا کې وي، که په انګلستان کې وي، که په هندوستان کې وي، که په اماراتو کې وي، که هغه نبي وي، که هغه راشد خان وي، که نوی الحق وي، که نور ستوري وي، که ګرباز وي، که نور ملګري وي. هغه د نړۍ په هغه هېواد کې نړۍ تر ټولو په هغه ښکلي هوټلونو کې اوسي، او په هغه هوټلونو کې دغه وستورو هوټلونو په لابي کې عادي خلکو سره دی نه ویني. هغه د هرې لوبې وروسته هره شپه په یو ځانګړې مېلمستیا کې مېلمانه کېږي چې هلته د همغه هېواد او د نورو هېوادونو هغه ټاپ ډیپلوماتان راغوښتل کېږي، د بزنس د انډسټري ټاپ خلک راغوښتل کېږي، د فلم د انډسټري لیکوالان، تاریخ پوهان، خبریالان. او دا خلک په تېر 1.5-2 کلونو کې ځانګړې توګه د افغانستان بیا په ځانګړي ډول د پښتنو یو داسې انځور وړاندې کوي د یو خاص تمدن، د یو فرهنګ، د یو کلتور، چې د دې په وړاندې ځینې خلکو، همدغه خلکو له کلونو راهیسې منفي تبلیغات کوله، چې هغه منفي تبلیغات له منځه ولاړل. دا ویره اوس ډېره سوله دی ته، دا ویره ډېره سوه چې پښتنو خو داسې سفیران پیدا کړي دي چې هغه ځای ته اکسس لري، هغه خلکو ته، هغه ادرسونو ته چې دی د نن 20-30 کاله وروسته هم نشي پیدا کولی. او سپورټس مین خو همداسې دي، یعنې
د سیاست د یو شاګرد په حیث باندې زه ممکن لسیجه وروسته هم هغه ادرسو ته لاسرسی پیدا نه کړم چې یو لوبغاړی په ډېره اساني پیدا کولی شي. دا خو هغه بهترین هغه سافت ډیپلوماټیک ډیلیګیشن دی د یوه هېواد، لکه مخکې مې چې رونالډو مثال ورکوي. د دغه ویره په ټلواله کې ډېره سخته خپره شوې ده. او که د طالبانو سره د ناستې ولاړې خبره وي چې خو د دې یو مجبوریت و، هلته ځي هغه هېواد دی او مجبور دی چې خپل کرکټ بورډ ته ولاړ شي. او کرکټ بورډ د افغانستان نه وځي چې ځینې خلکو دا وړاندیزونه هم کړي وو پخوا، ICC نه مني، نو دا خو یو مجبوریت ده چې ځینې طالب چارواکو سره دی لیدلي دي. لاکن همدغه خلک چې په وړاندې نن ولاړ دي د همدې مریم څه شي کوفي ده، فوجیه کوفي، چې ځینې خلکو سره خورا ډېر نږدې اړیکې دي، په وار هره شپه به سره کښېنستل، لیدل به یې لکه یو الله خان صالح او تورن اسماعیل خان، د تورن اسماعیل خان په کور کې به د همدا مجلسونه کوله، په وار اسناد یې سته. د همدې خور مریم کوفي او بله اوس طالبان ته نه وتللې، د عزیز بانک څخه خپل میلیونونه ډالر راونه ایستله. همدا فوجیه کوفي د نن څخه 4 کاله وړاندې په هر سټیج باندې چغې نارې نه وهلې چې طالبان بدل شوي دي او ډېر ښه خلک دي، ځکه دې سره ژمنه سوې وه چې دې ته به خوښنه برخه ورکول کېږي د افغانستان په واکمنۍ کې. هم د دوی حفیظ منصور دغه یوه اونۍ وړاندې ونه ویله چې دوی طالبان سره په ایران کې هم لیدلي دي، په نورو ځایونو کې هم ورسره لیدلي. خبره داسې ویلې چې طالبانو له دوی څخه بیعت غوښتی او دوی د هغو څخه شراکت غوښتی. د همدې ډلې بل کس یو ملا چې پخوا په آخر کې د افغانستان د جمهوریت پر مهال په آخر کې د عدلیې وزیر و، هغه ونه ویله د افغاني د وژنې نه وروسته چې افغاني دوی سره په متواتر ډول په تماس کې و. نو که د تماس بحث وي خو دلته باید دا خلک نقد شي، تاسو باید نقد شئ. د افغانستان کرکټ ټیم خو یوازینی ادرس دی چې نن سبا د نړۍ په هر سټیج باندې د افغانستان درې رنګه بیرغ راپوي، د افغانستان ملي سرود زمزمه کوي، هماغه ملي سرود، هماغه بیرغ چې تاسو یې د نن څخه پخوا هم مخالف وئ، په پارلمان کې مخالف وئ، هلته هم د دې بیرغ او د ملي سرود په وړاندې خبرې کولې، د باندې هم کولې، په رسنیو کې هم کولې. نو د دې تر ټولو لویه ویره دا ده چې د پښتنو یو سخت سفارت پیل شوی دی، یو سخت مثبت سفیران پیدا کړي دي، او دا هغه سفیران دي چې د دوی مخه که ونه نیول شي د پښتنو د بدنامۍ کوم پراجیکټ باندې چې دوی له کلونو راهیسې کار کړی دی او کوي هغه له منځه تللی دی. او که چیرې د طالبانو د واک ته راتګ بحث وي، د انجونو د زده کړو د محرمیت بحث وي، دا چا راوستله؟ کوم پارلمان چې ته خط لیکې د انګلستان پارلمان ته، هغه پارلمان دومره سترګې نه لري، دومره عقل نه لري چې د هغو د پوځ مشر لوی درسیز جنرال کارټر د باجوه سره کابل ته راځي تر سقوط یوه 2 میاشتې وړاندې هغه د افغان دولت سره په کوم معاملو باندې ډیل کوي، هغه د الله خان صالح سره په څه شي باندې خبره کوي. نن د انجونو د زده کړو مسله دی تور پاته ده. او که د انجونو د زده کړو مسله شي 20 کاله خو ټول واک ستا سره و، اقتصادي، نظامي او سیاسي. د ټول پنجشیره تاسو څو انجونې ماسټران یو PhD کړلې، د ټول ظلم خو دی سره شوی دی. په مزاره کې خو یو په بلخ کې خو یو څوک و چې امپراتور و، عطا محمد نور، ټول ګمرکونه پیسې د اخیستلې، قراردادونه د سره و، یو جزیره یې جوړه کړې وه. د مزاره یې څو تاجک انجونې ماسټر یې کړی، PhD یې کړی، په کوم سکالرشپونه یې چېرته ولېږله، د خپلې کورنۍ څخه یې څو مېرمنې PhD کړې په دومره امکاناتو سره. تاسو همدې فوجیه کوفي خو د نورو انجونو د زده کړو مخنیوی کوئ په بدخشان کې. د دې اسناد شته چې په ځانګړې توګه د انجونو د پرمختګ، د تاجکو انجونو د پرمختګ مخنیوی همدې فوجیه کوفي په بدخشان کې کوئ، ځکه چې که یو باسواده بدخشۍ نجلۍ راځي هغه به د دې ځای نیسي، د دې څخه هغه په پارلمان کې دا سیټ نیسي، هغه په هر سټیج تر دې خورا ډېره مؤثره وي. تا په د انجونو د زده کړو مخنیوی کړی دی، د دې خو اسنادو شواهد شته. لہذا د افغانستان د کرکټ ټیم مخنیوی خو به تاسو ونه شئ کولی، خو په دې باید تاسو پوه شئ چې موږ په دې پوه یو چې تاسو دا کار ولې کوئ. نو لہذا ستاسو په وړاندې ولاړ یو او ډېر ژر به په نړیوالو رسنیو کې مقالې په دې باندې ولیکل شي، ډېر ژر به یې ولیکي. زما کار پیل کړی دی او هماغه ادرسونو ته به تر تاسو ډېر قوي دلایل وړاندې شي چې هغه به هم په خپل پرېکړو یا حد اقل په هغه طرفدارۍ چې تاسو یې کوئ په هغه شرمنده شي. ژوند